السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر پښتنو زه نزار یوسفزی تاسو ته هرکلی وایم. زموږ د نننۍ ورځې میلمه یو داسې سیاستدان دی، یو داسې د پښتني خاورې یو نر او علالي بچی دی چا چې خپل ټول ژوند د خپل پښتون قومي تحریک کې د خدمت لپاره وقف کړی دی او د خپل ژوند یو لحظه د دې تحریک نه زار کړی او قربان کړی ده. هغه دا ګړی د پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو د کلتور او د ترانسپورټ وزیر هم دی. زموږ د نننۍ ورځې میلمه دی میا افتخار حسین صاحب. زه په خپل پروګرام کې میا صاحب تاسو ته ستړي مه شم. پخیر علیکم او ډېره مننه هم کوم چې د شمشاد ټلویزیون د مینوالو لپاره هم وخت راویستې او رالي او تاسو سره خبرې کوي. ستاسو مننه چې ما ته موقع راکړه چې د خپلې خبرې خلکو ته ورسوم. میا صاحب تاسو څنګه دلته همدا راتګ وشو؟ داسې ده چې موږ خو په حقیقت کې د حکومت ایران په دعوت باندې وزیر اعلی صاحب سره امیر علی خان اوتي صاحب سره په وفد کې تللي او بیا چونکې لار زمونږ دوبی وه نو زه خپل خواهش هم دا و چې دلته زموږ خپل ملګري شته چې لږ په دې کې سټې وکړو ایسار شو. نو دا د هغې لړ یوه خبره ده چې مونږ حقیقت کې ایران ته تللي او د ایران نه په واپسۍ کې چې کوم دی دلته ایسار شو. میا صاحب تاسو خو څنګه چې وایي چې ایران زموږ یو اسلامي او ګاونډي هیواد دی، افغانستان زموږ اسلامي ګاونډي په تاریخ په وینه په کلتور شریک وطن دی. نو د افغانستان دوره مو ونه کړه په دوره وختونو کې تاسو ته خیال نه نغی چې افغانستان ته لاړ شئ؟ نه داسې نه ده. افغانستان او مونږ خو تقریبا روزانه به میلاویږو که تاسو دا سوچ کوئ چې ګینې زموږ به رابطه سرکاري وفد هم داسې شکل کې نه دی بوتلی لکه څنګه چې سرکاري وفد هله ځي چې سرکار یې وغواړي او د افغانستان د ملګرو خواهش شته، خواهیم په مشکل کې دي، مونږ هم په مشکل کې یو. رښتیا خبره چې زموږ څو ځل وفدونه تللي دي، ډېر غټ وفدونه هغوی غوستي هم دي، دی تللي هم دي، خو چې د کومې سطحې ته یادې لکه په غمونو کې یو بل له تللي راغلي یو. د پاټای په سطحه تللي دي خو د حکومت د پاټای په سطحه تللي یو، د حکومت په سطحه هم خلک تللي دي، خو چې د کوم لوړ مقام خبره ته کې لکه وزیر اعلی شو یا د دې نه مطلب چې وزیران شو په هغه سطحه هله کېږي چې حکومت ویې غواړي. تاسو ته بلنه ده بلکل. او دې ځل چې مونږ د کرزی صاحب ورور حق رسېدلی نو مونږ هغې له تللي او په هغې کې چې کوم دی نو هغوی ما ته خاص کر ما ته دعوت راکړی دی. کرزی صاحب خپلو خلکو ته وایي چې د میا صاحب ته مطلب د اطلاعاتو په لړ کې او د ثقافت په لړ کې دوی ته خصوصي دعوت ورکول غواړي چې دوی راشي او بیا دغه رنګ مونږ افغانستان ملګري وغواړو او لاړ راشو. نو دا خبره زموږ د دوی ترمنځ شته. مونږ ګورو چې په دې تېرو وختونو کې د عوامي نیشنل ګوند ډېر مشران په ځان مرګي بریدونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړو. عوامي نیشنل ګوند په هیڅ د یو ګوند داسې په نښه ولېده لکه وچه سره لازمي خبره ده چې کوم حالات زموږ وطن ته پیښ دي خاص کر د دهشتګردۍ په بنیاد مونږ چونکې د باچا خان د فکر خلک یو او مونږ غواړو امن، دا د امن دشمنان دي او د هغې دپاره مونږ په میدان کې ولاړ یو. زموږ د ګوند حکومت چې رالو مونږ په لومبي ځل چې کوم دی نو مذاکرات وکړه. خلک چې هر څه وایي خو د هغې مذاکراتو غټو خلکو مخالفت وکړو. د غټ ملکونو د غټ ادارو د مخالفت نه باوجود مونږ چې کوم دی مذاکرات وکړو. ټولې دنیا ولیدل چې د ملکڼ د خلکو سره زموږ مذاکرات وشو. نو داسې نه ده چې مونږ د جنګ طرفدار یو یا چې کوم دی نو مونږ د دهشتګردۍ طرفدار یو. مونږ هره خبره په مذاکراتو په مینه او په محبت حل کول غواړو. مونږ خپل کوشش وکړو خو هغوی د مذاکراتو نه ناجیزه فایده واخیسته او هغوی ځان ری ارګنایز کو. لہذا په دې بنیاد باندې چې کوم دی مونږ د دې خبرې ضرورت محسوس کو. دا مونږ د خپل فوج سره په شریکه باندې دا خبره کړې وه چې که چېرته مذاکرات ناکام شي نو د دوی خلاف به کاروایي کول غواړي. بیا هغه کاروایي د فوج د طرف نه دا یو خبره وه چې مونږ کوو خو دا به اون کول غواړي، دا به خپلول غواړي چې کومه کاروایي مونږ کوو. دا همت او جرأت په چا کې نشته چې دهشتګردو خلاف لکه مونږ خو عام خلک یو، مونږ خو اصلې والا نه یو، مورچو والا نه یو، فوجیان نه یو. دا خو یو قومي مینه غواړي، قومي محبت غواړي چې چا خاورې سره مینه وي او سر په تلي کې ګرځول دي. لہذا مونږ وایو چې بلکل د وطن د امن دپاره مونږ چې کوم دی دا اون کوو او فوج کاروایي کوله مونږ ورسره نیغ په نیغه ولاړو. ځکه په ملکنډ کې چې څومره د فوج ملګري شهیدان شوي دي دامره د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران ورسره سم شهیدان شوي دي او په دغه کردار باندې مونږ چې کوم دی په ملک کې
ټارګټ شو چې دا واحد خلک دی چې یو خو یې د دهشتګردو شکل ښکاره کو ایکسپوز کو د پښتنو په 4.5 تاریخ معلوم کې چې کلم یو ټولې د مذهب په نوم راپاڅېدلی دی هغه نه ایکسپوز شوی دی نه چاوالی دی دا د هسټرۍ نوی باب دی چې د باچا خان سپایان ولیکلو چې مونږ نیغ په نیغه دغه د نوم د اسلام په نوم راوچت شوي خلک ایکسپوز کړه د دوی مخ هم خلکو ته ښکاره کړو دا یو ټرنینګ پوینټ و چې نن د دنیا بین الاقوامي دهشتګرد دا محسوسوي چې که چېرته زموږ شکل چا ښکاره کړی نو هغه عوامي نیشنل پارټي وه لهذا مونږ ټارګېټ یو نور خلک چې کوم دی هغوی نیغ په نیغه میدان کې نه ودرېږي زمونږ اسفندیار ولی خان باندې خودکش دماکه وشوه زمونږ افراسیاب خټک صاحب باندې خودکش دماکه وشوه زمونږ بشیر بلور صاحب باندې خودکش دماکه وشوه زمونږ د وزیر اعلی صاحب په کور باندې د راکټ لانچرو اټیک وشو زمونږ داسې څوک هم نشته زمونږ د اسمبلی ممبران چې کوم دی نو شهیدان کړی شو میا صاحب کله هم چې یو ملت پاله یا کامپرسته ګوند په اقتدار کې راغلی دی د هغوی خلاف ډېرې زیاتې پروپیګنډې کېږي اوس هم ستاسو د حکومت ستاسو د ګوند خلاف ډېره پروپیګنډه روانه ده چې ګینې تاسو په غلا غلطو کې او په بډو رشوتو کې چې کوم دی نو ستاسو وزیران او ستاسو ممبران چې کوم دی دا ککړه دي تاسو د دې پروپیګنډې د جواب دپاره تاسو څخه نه ټي وي چینل شته نه ریډیو چینل شته نه تاسو په دې 3 کاله کې پښتنو یو ریډیو چینل سم جوړ کړ نو ټي وي چینل ورته جوړ کړ چې تاسو هم د هغې خلکو جواب هم ورکوي او ژبه او کلتور د هر څه سره په مخکې لاړ شي داسې ده چې یو خو د پاکستان تاریخ ته هم نه ګورو بلکې د دې منطقې تاریخ ته به ګورو د ډېر وخت نه چې کوم دی د پښتون قوم سره او زموږ د منطقې سره یو مطلب چې امتیازي سلوک روان دی او دلته چې کوم صورتحال جوړ شوی دی بیا په خصوصي توګه د پاکستان د جوړېدو نه پس ده نو دې کې شک نشته چې د کامپرستو په ضد باندې یو پروپیګنډا او یو ماحول جوړول دي خو تاسو سوچ وکړئ چې په دې دوران کې موږ څومره کامیابي مونتې ده هر شی سټپ بای سټپ کېږي لکه په دې ځای کې د کامپرستو نوم برداشت کول ډېر ګران کار و نن خلک د کامپرستو نه بغیر حکومت نشي جوړولی د ټول نه غټ چینج چې کوم دی اول خو دا دی پروپیګنډا به ډېره وي دې کې شک نشته دا تر څو چې د رشوت خبرې شي تر څو چې مطلب دا خبره چې ګینې یاره دلته بډې اخیستې کېږي پیسې اخیستې دا چې کله د دنیا جوړه ده دا شی شته انساني فطرت دی او ټول خلک یو شانتي نه وي زه دا نه ویم چې ګینې کرپشن به زموږ په حکومت کې ني خو کرپشن په ټوله دنیا کې شته او بیا په پاکستان کې شته او خیبر پښتونخوا د دې دنیا د پاکستان حصه ده مونږ د انسانانو نه بدل خلک نه یو مونږ کې به هم کمې بیشې ضرور وي خو دا یو خبره ډېر په ایماندارۍ سره کوو چې زمونږ په وخت کې څومره ټرانسپرنسي مونږه شو کړې ده هغه د زمونږ نه مخکې حکومتونه وښیي زما زلزله که دلته راغلې ده دلته که سیلاب راغلی دی که دلته آی ډي پیز راغلي دي